مکتوب نمبر ودرشم حصہ اول دفتر اول امام ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د سنت و د تابعداری د ترغیب په سلسله کې او نسبت نقشبندیه مبارکه حاصل اول و ترغیب کی شیخ محمد خیری رحمت اللہ علیہ طرف تا اولیکل حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چستا سو پاک او معزز خط راولگی چتا سو مہربانی کڑے و ماتم لیکلے او الحمدللہ سبحانہ وعلا ذالک دا اللہ تعالی مہربانی دا اللہ پاک دی طریقی عالی مبارکی دا اولیاء و برکت بیشمارا ترقی منگوتا سٹولو تراکی دا سلسلہ نقشبندیہ مبارکہ دا سر لال پشانتی دا او ډیر قیمتی دا او دی کی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت دا تابعداری ډیر تاکید دی نو د دې مثال کبریت احمر وتا عربی کی وای دا سلسله مبارکه کبریت احمر دی قیمتی غمه دی مثال د څه چې هغه دنیا کې نه ملاويږي ملاو شي ډیر په انتهایی قیمت باندې اصل لاغي نشته تقریبا نو دا یو ضرب المثل دی قیمتي شی بارکه ویل کی دا فقیر اوس وخت کې د خپل حال په نسبت کې لګي چې ډیر وخت پورې د علوم او معارف او احوال یو لوی بهار زما پړ باندې د باران په شانتي او د ورځې په شانتي راغورځي کم کار چې کول په کارو د الله پر رحم هغه وشو اوس د دین علاوه بل ارزو می نشته چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل وکم او د سنت ژوندۍ پاتې شي په ما کې احوال او مواجید اهل ذوق د پر مسلم دي طالب کار دي چې خپل باطن د خواجگانو قدس الله تعالی سرارهم په نسبت باندې آباد کی او ظاهر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تابعداري باندې خسته کی کاری ایس غیر ای هم هیچ اصل مطلب دا دی چې زموږ استاد په سنتو عمل پیدا شي باقی نو ورث فضلی پنځه وخت موږ په سنت طریقه په اول وخت کې ادا کوا لیکن جم کې د ماسوتن په مانځ کې درې میسي د شپې تر سوال مستحب دي فقیر په دې امر کې به اختیار دی زنه غواړم چې د مانځ په ادا کولو کې د لک شانته تاخير واقع شي خو د انساني کمزوري خبره مستثنا ده